کپتان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه لرونو خیر تاسو خیر طبیعتونه خو دي او څنګه چې تاسو ته پته ده چې د اتوار په ورځ ګالوچ په ګراوند باندې میچ دی د بوډاګي او د کیپټن کامران. نو انشاءالله زه به هم راځم، زه به چیف ګیسټ یم او میچ به انجوای کوو. تاسو ته درخواست دی چې تاسو هم راشئ او دا میچ وګورئ او سپورټ یې کوئ. امپایرینګ به هم کوئ کپتان، ځکه چې د بوډاګي سره به څه کوئ؟ که ستاسو ومني نو هغه خو آوټ نه ورکوي. د دوی په میچ کې خو امپایرینګ کول ډېر ګران دی، لیکن کوشش به کوو چې انشاءالله زه بل یو ته پوښتنه کوم. بوډاګي وایي چې زما ارمان دی چې عمرې ته لاړ شم. بس نو زما سره بیا یو شرط دی چې بوډاګي کو ما اورېدلي چې دی آوټ نه مني او وی لکه بېماني کوي. نو که دا ونه کړه په روان یوه میاشت کې 2 میاشتو کې انشاءالله د AK-48 د طرفه بیا موږ د عمرې لم لیږو. جزاک الله یار. کپتان هغې دپاره څه انعامات څه تاسو دغه کړي دي؟ او انشاءالله د بوډاګي او د کیپټن کامران دپاره انشاءالله د کیټونو هم د میچ دپاره انتظام شوی دی انشاءالله چې اتوار په ورځ چې د خیره میچ دی نو په هغې کې به هغو هغه کیټونه هم یوز کړي انشاءالله. نو امید دی چې انشاءالله دا به ښه وي او تاسو ته درخواست دی ټول دی چې اتوار په ورځ راشئ د ګالوچ ګراوند ته. انشاءالله دا به یو ډېر ښه میچ یو ډېر ښه مزه به راځي. د دې میچ چې کوم مین اف د میچ وي که نه نو هغه د موږ AK-48 بیټ هم ورکوو انشاءالله. لکه سجاده بوډاګي ته بس دا پیغام کامران خو زموږ سره بیګانو که د کیپټن کامران پکې